د استاد یوه پریکړه د شاګرد ژوند وربدلولی شي. په دې ویډیو کې به 5 عملي لارې وګورو چې AI څنګه د یو استاد سره مرسته کولی شي چې کارونه یې اسانه، چټک، لا اغېزمن کړي او د شاګرد په ژوند کې مثبت تغییر راولي. د AI په مرسته د درسي پلان جوړول اوس په 2 ثانیو کې کېږي. زه د لارښود چات جی پي ټي درکوم چې د کسرونو درسي پلان ماته را جوړ کړي. په لارښود کې مې 2 مهمې ټکي ته اشاره کړې چې یو د درس هدف باندې پوهېدل او دوم کې د موضوع عملي مثالونه دي چیرې او څنګه یې په حقیقي ډول استعمال کړو. که شاګرد په دې دواړو پوه سي نو ته به د خوښ استاد یا تا ته به همیشه دعا کوي. دغه درسي پلان پخوا جوړول ساعتونو وخت نیول او یو استاد به بل استاد ته درسي مواد ورکول، یا به دا درسي مواد ډېر پخواني وه او یا به ډېر بې کیفیته وه. په دومه برخه کې زه د لارښود په یوه برخه خورا ډېر ټینګار کوم چې یو موضوع په 2 طریقو تشریح کول دي. په دې برخه کې ته یو مغلق او پیچلی موضوع راخې او په ډېر ساده او جالب ډول یې په 2 طریقو تشریح کوي، ځکه چې په صنف کې کیدای سي ځینې شاګردان د تصویر د لارې ښه درس زده کړي او ځینې نور د سټوري یا کیسې د لارې درس ښه زده کړي او ځینې نور بیا په ساده ډول یا د نوټ لیکلو په ډول زده کړي. ته چې کله یو مغلق درس تشریح کوې د ټول شاګردان د باید په نظر کې ونیسي. د هغه AI دی چې په دې برخه کې به ډېر زیات همکاري درسره وکړي. په درېیمه برخه کې د AI په مرسته د کارخانګي لپاره یا د امتحان لپاره تاسې خورا ډېر ښه سوالونه جوړولی شئ چې هم به ستاسې ډېر وخت ضایع نه سي او هم به داسې سوالونه وي چې شاګرد د هغه څه زده کړه وکړي. څلورم کې زه څنګه د یو موضوع لپاره په ډېر ساده ډول پریزنټیشن جوړولی شم. اوس په ډیپ سیک د پریزنټیشن د هرې صفحې لپاره به ماته مواد را جوړ زه کاپي کولی شم او پاور پوینټ کې پریزنټیشن ځینې جوړولی شم. اخرنۍ برخه په دې مهمه ده چې دلته ته د زده کوونکي په اړه یو مسلکي راپور لیکې چې ته په هغه کې لیکې د زده کوونکي قوي نقطې څه شي دي، د زده کوونکي کمزوري ټکي څه شي دي او د ښه والي لپاره یې کوم وړاندیزونه لیکې او دا کار کولی شې د AI په مرسته په 2 ثانیو کې وکړې.